نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که غواړئ چې تاسې پر دې خپل ځان باندې جنت واجب کړئ نو صرف دغه یو عمل وکړئ. ډیر خلک داسې شته چې هغه دې لپاره ډېرې غټې وظیفې کوي، ډېر غټ عبادتونه کوي چې جنت را باندې واجب سي، لیکن زه هغه غټې وظیفې نه درته ښیم، هغه ډېر عبادتونه نه درته ښیم. صرف یو داسې عمل چې نبی علیه السلام فرمایلی دي که چیرې تاسې وکړئ نو تاسې باندې به جنت واجب سي. دا داسې عمل دی چې هر انسان یې کولی سي، نارینه زنانه، که دولتمند وي که غریب وي که ځوان وي که سپین ږیری وي، هر یو کس دا عمل کولی سي. نو تاسو ته ما دا عمل راوړی د حدیثو نه ثابته دی، نو تاسې هم په هفته کې یو وارې ضرور دا عمل وکړئ. هغه عمل چې دی ډېر اسانه دی. نبی علیه السلام وفرمایل که چیرې تاسې یتیمانان په دې خپل خوراک کې را شریک کړئ، چې کوم شی ته یې خورئ، که سبزي خورئ که غوښه خورئ که هر څه خورئ، هر شی چې ته خورئ یو یتیم د ځان سره په خوراک کې شامله کړه. ته چې کوم شی خورې په هغه باندې وخوره. عمل و الله ته دومره خوښ دی چې الله به پر تا باندې جنت واجب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله دې آباد کړي هغه کس چې څوک زما حدیث واوري او بیا مخې ته ورسوي.